دویمه برخه. د کیني مور په کاشوغه کې سوپ راواخیست چې مالګې وسکي. زوی ته مخ ورواړو او ویل هیڅ امکان نه لري. کیني ته ویل مور زه غواړم تر نورو یې اول ووینم. مور یې ورو غونده ورته ویل څوک څه خبر چې دا غټه بلا به په تا څه وکړي. کیدای شي خوله در باندې ولګوي. ممکنه ده نوکارې دې کړي. دا هم کیدای شي چې بېلابېلې ناروغۍ در ولېږدوي. پلاره رښتیا؟ د کیني پلار چې به ډوډۍ ولید آرام شو. اوس هم د معمول غوندې کرار. کیني ورکتل چې څه په اشتیا یې د سوپ درېیمه کاسه هم خالي کولو ته نږدې کړې وه. د سوپ لرګینه کاشوغه یې د قوي خپلو ترمنځ سمانه ښکارېده. کیني فکر کاوه چې اوس به یې پلار د سوپ کاسه خولې ته ورپورته کړي او غټ غوړپ به ترې وکړي. خو برعکس پلار یې په ارامۍ وویل دا چې زموږ زوی په دې باور وي چې دی کولی شي له ښامار سره مخ شي نو موږ باید ممانعت ونه کړو. زوی ته یې ور وکتل، سترګې ورته ووهله. زموږ زوی خو اوس وړوکی نه دی، زلمکی دی. د کیني مور کاغذي دستمال سره ونغښت او خپل مشقاب ته یې نږدې کېښود. د ژبې په سر یې وویل سمه ده، خو اول باید لوښي ومینځل شي او بیا ټولې کورنۍ دندې ترسره شي. کیني اوږد وکړل. دا خو وروسته هم کېږي. هیله کوم مور اول اجازه راکړه چې لاړ شم. مور یې د کیني خوا ته کاشوغه وښوروله او ومې ویل اول د لوښي مینځل بیا د کورنۍ دندې ترسره کول. کیني په بیړه د میز له سره ډوډۍ لوښي ټول کړل، توجه ریکارډ یې ټینګاوه. دومره ژر یې لوښي ومینځل. اخرنۍ کاسه یې وچوله چې له کړکۍ څخه یې د لمر وړانګې ولیدې چې د اسمان په زړه کې تتېدې. کیني چې د لوښي له مینځلو او وچولو خلاص شو، خپلې کوټې ته یې منډه کړه. په بیړه یې د ښوونځي بکس په کټ خالي کړ. کتابونه وښویېدل، قلمونه، پنسلونه پر ځمکه ورغړېدل او سپینې وړې د یادښت پاڼې لکه سپینې بڼکې د کټ او ځمکې ترمنځ والوتې. کیني د کتابونو په منځ کې د ستورو او برجونو کتاب لټاوه. دی باید د دې کتاب خلاصه لیکلی وای. د دې کورنۍ دندې ترسره کول د کیني لپاره هیڅ سختي نه درلوده، ځکه دی د ستورو په اړه کتاب څو وارې سر تر پای لوستی و. اوس یې باید ایله له خپل ذهنه راټول کړي او لیکلی وای. همدا شېبه یې له ځان سره فکر وکړ چې سبا به ښوونکي ته ووایي چې دی د دې کتاب په اړه شفاهي معلومات وړاندې کوي. هو نو په دې حساب یې د لیکلو لپاره کورنۍ دنده نه لرله. خو له بل پلوه وریاد شول چې تیر ځل یې د بیولوژي په ساعت کې د مهاجرو وړو مرغیو په اړه خپل معلومات په شفاهي ډول وړاندې کړي وو، خو دی له خپل بیان څخه راضي نه و. هماغه وخت یو زده کوونکي علمي کړي وو، بل ویلي وو چې څه خسته کن درس دی. کیني هڅه کوله خپل راټول شوي معلومات دوی ته وړاندې کړي. د درس تشریح کو او ټولګیوالو یې خندل. خو یوه خبره ده چې د ده علاقه او ذوق له نورو زده کوونکو سره توپیر لري. دی له ځان سره فکر کاوه چې څنګه یو وړه مرغۍ په ټوله نړۍ راګرځي او الوزي، نو دا به هر اورېدونکي ته په زړه پورې نه وي. یو وړه مرغۍ کولی شي چې ډېره لرې والوزي. کیني نه غوښتل تر دې ډېر په دې اړه فکر وکړي. د نن نظر د وړې مرغۍ د کتاب ترڅنګ په بل پراته کتاب کې پاتې شو. دا کتاب هم د ژویو په اړه و چې دی له خپل ملګري ګیورګ څخه امانت راوړو. دا زوړ کتاب یې راواخیست، د څرمنې پوښ او ورپسې د کتاب یوه پاڼه واړه. له کتابه زوړ بوی لټېده. شیبه لا نه وه تېره چې د کیني په خیال کې د ګیورګ کتابتون مجسم شو. دی
په زاړه کاوچ چې د کتابونو المارۍ ته مخامخ پروت و ناست و. کتابتون له زړو کتابونو ډک و، خو داسې نظم پکې و چې له ګیورګ پرته بل چا پکې مشخص کتاب نشو موندلی. ګیورګ به ډېر کم له دې کتابتونو لرې تلو، نو ځکه د هر کتاب ځای ورته معلوم. کیني به چې کتابتون ته ورغی، زاړه کارکوونکي به خپلې خاطرې ورته ویلې، بیا به یې د پخوانیو او نویو کتابونو په اړه معلومات ورکول. کله کله به یې په کتابتون کې شطرنج هم کاوه. ګیورګ په ډېر وخت کیني ته ویل چې له دې ځایه کتابونه در سره وړه او په کور کې مطالعه کوه، خو په دې شرط چې کتاب باید خراب نشي. یو نیم وخت به داسې هم کېده چې ګیورګ به وړې کتاب ته ډالۍ کړ. کیني د زاړه کتاب زیړې شوې پاڼې اړولې. الباتروس هغه مرغۍ چې د سیندونو او بحرونو په غاړه الوزي، هیګ یا شیمر. ښامار، د ښامار کلمه یې په جګ آواز ولوسته. کیني د کتاب څو پاڼې ولوستې چې د ښامار عکس یې پکې ولید. په عکس کې ښامار لویه بدرنګه بلا وه. کیني له ځان سره وبنګېد، رښتینی ښامار، ته وا چې دوی رښتینی ښامار لیدلی. کیني له ځان سره فکر کاوه چې ښامار د کورني ژوي په توګه د بیولوژي په ساعت کې له ځان سره ښوونځي ته بیایي. همداسې د کتاب پاڼې اړولې چې نور تصویرونه یې هم ولیدل. په یو تصویر کې سرتیري چې زغرې اغوستې وې له ښامار سره جنګېده. د بل سرتیري په یو لاس کې ډال او په بل کې نیزه ښکارېده. بل سرتیري په نیزه کې د ځمکې له سوریو سمسرې رانیولې. په تصویر کې شاوخوا نور سرتیري هم ښکارېده چې پر ځمکه رالوېدلي وو. کیني په فکر کې شو او له ځان سره وویل، زه هم کولی شم د خپل کتاب په اړه څېړنه وکړم. کتاب یې بند کړ او د څرمنې په زاړه بکس کې کېښود. له ځان سره یې ویل، ښه نو چې داسې ده، زه باید پوره تیاری ونیسم. کیني په کور کې اخوا او دېخوا شیان لټول. یو دیګ، یو کټوری، یو ټوټه پړی، یو زړه جارو او د خځلو د سطل سرپوښ یې راواخیستل. د تور کټوري په لاس دې پړی وتاړه او بیا یې له خپل ملا او ستوني سره ګنډه کړ. کټوری یې پاس ټټر ته ډال کړ، دیګ یې په سر نسکور کړ. د کمیس لستوڼي ور بډ وهل، جارو د خځلو د سطل سرپوښ او زوړ د څرمنې بکس یې د وسیلې غوندې له ځان سره واخیستل او د دروازې په لوري روان شو. د کیني مور او پلار په سرخیدونکو څوکیو کې ناست وو. پلار یې د مڼې سیګار څکاوه. مور یې د کیني د پتلون سیر شوي زنګونونه پیوندول. پرته له دې چې مور یې ور وګوري، کیني ته یې ویل، ښه شو چې د لوبو کالي دې اغوستي دي، کورنۍ دندې خلاصې کړئ. هو مور. له دې ځواب سره کیني څراغ را واخیست او د بایسکل هینډل ته یې ور ځوړند کړ. پلار یې له دې خوا ور غږ کړ، احتیاط کوه، هیله لرم پوه به وې چې څه کوې. بیا یې سیګار کش کړ. څوکۍ ورو ورو ښورېده. لمر ته یې کتل او کیني پسې ور غږ کړ، هغه ته ووایه چې زما له رمو لرې ګرځه. کیني چې پر بایسکل کېناست وویل، سمه ده پلاره، ډېر امکان لري چې د پخواني زمانې کوم ښامار وي. د هغوی وینه سړه ده، ژر حرکت نشي کولی، نو چې دی را خوځېږي زه به په بایسکل وخته کور ته را رسېدلی یم. زه غواړم پوه شم چې څه ډول ژوی دی، له کومه راغلی دی او نیت یې څه دی. پلار یې بیا ورغږ کړ، مقصد چې ناوخته کور ته را نشي. خو کیني دومره لرې وتلی و چې د پلار غږ یې نه اورېد.